یو حقیقت درته وایم زمونږ او ستاسو تر ټولو خطرناک مرض سستي او بې ځایه استراحت ده. که یو ځل دې له دې سره عادت وکړه همدا عادت به ورو ورو ستا ژوند خراب کړي. ته به وایې یوازې نن استراحت کوم سبا به کار پیل کړم، خو همدا سبا به هېڅکله رانسي. په هغه وخت کې چې ته استراحت کوې بل نفر ستا پر ځای کار کوي او هغه خپل خوبونه په رښتیا بدلوي، کار کوي، زده کړه کوي او ورو ورو ستا ځای نیسي. حقیقت دا دی چې په دې نړۍ کې لویې لاسته راوړنې هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه آرام کوي یا استراحت کوي. که استراحت ډېر سي اراده کمزوري کوي او انګېزه له منځه وړي او انسان تر دې ځایه رسوي چې بیا جرأت ونه کړي چې لوی خوبونه وویني. ته یو ځل زمري ته وګوره، زمری په استراحت کولو ښکار نشي کولی، هغه جګیږي، ښکار کوي او ښکار په کولو هغه پیاوړی کېږي. همداسې انسان هم ده، د عمل په میدان کې پیاوړی کېږي نه د استراحت په میدان کې. که ته نن خپل ځان مخته ونه باسې سبا به نور خلک له تا ډېر مخکې سي، نو تصمیم خپله ونیسه. د سستۍ او بې ځایه استراحت څخه مخه وکړه، پورته شه، کار وکړه، تر هغه مه درېږه تر څو چې خپل هدف لاس نه راوړی. په یاد ولره کامیابي هغه خلکو ته رسېږي چې له ستړیا وروسته هم نه درېږي.